که تېره ورځ تاسې د کلکته نایټ رایډرز او ګجرات ټایټنز لوبډلې ترمنځ لوبه ننداره کړې وي نو په رښتیا مو هم یوه جالبه او ناشنا لوبه لیدلې او خوند مو ترې اخیستی دی او که مو نه وي کتلي نو ښه خبره به دا وي چې د دغه لوبې هایلایټس پیدا کړئ او ویې ګورئ. د آی پي ایل په دغه پرونۍ لوبه کې نه یوازې دا چې راشد خان هیټریک وکړ بلکې رینکو سینګ پکې توپاني توپوهنه وکړه او نه باورېدونکې لوبه یې د کلکتې لپاره وګټله. یعنې هغه په وروستي اوور کې 15 شپږیزې ووهلې او د کلکتې له لاسه وتلې لوبه یې بېرته د کلکتې لپاره وګټله. د رینکو سینګ د دغه توپاني توپوهنې هر ځای ستاینې وشوې تر دې پورې چې د هند مشهور اداکار او د کلکتې لوبډلې مالک شاهرخ خان هم د رینکو سینګ په اړه ټویټ وکړ او نورو مشهورو کرکټرانو هم په ټولنیزو رسنیو کې د رینکو سینګ په اړه پوسټونه او ټویټونه وکړل او هغه یې وستایه. خو په دغه په زړه پورې او نه باورېدونکې لوبه کې رینکو سینګ 15 ریکارډونه هم جوړ کړل چې په دې ویډیو کې د هغه د دغه 15 ریکارډونو په اړه تاسې سره معلومات شریکوو. د رینکو سینګ لومړنی ریکارډ خو دا شو چې هغه د کلکتې لوبډلې لخوا لومړنی توپ وهونکی شو چې په یو اوور کې په پرله پسې ډول 15 شپږیزې ووهلې. په آی پي ایل کې تر دې مخکې د کلکتې کوم توپ وهونکي په یو اوور کې 15 شپږیزې نه دي وهلې. د رینکو سینګ لخوا دویم ریکارډ دا جوړ شو چې هغه لومړنی توپ وهونکی شو چې د چیس پر مهال یې په یو اوور کې تر ټولو زیاتې یعنې 30 منډې ترلاسه کړې. په آی پي ایل کې د هدف د ترلاسه کولو پر مهال دومره زیاتې منډې کوم توپ وهونکي مخکې نه وي ترلاسه کړې. رینکو سینګ په آی پي ایل کې لومړنی توپ وهونکی شو چې د لوبې په وروستي اوور کې 15 شپږیزې ووهلې. دا کارنامه هم په لومړي ځل وشوه او تر رینکو سینګ مخکې کوم توپ وهونکی نه دی توانېدلی چې د لوبې په وروستي اوور کې دومره زیاتې شپږیزې ووهي. یو بل ریکارډ یې بیا دا شو چې په 7 پرله پسې توپونو باندې 40 زیاتې منډې هم ترلاسه کړې. په آی پي ایل کې رینکو سینګ له دې امله هم لومړنی توپ وهونکی شو چې په 7 پرله پسې توپونو یې 40 منډې وکړې. تر هغه مخکې هېڅ توپ وهونکي داسې کارنامه نه ده کړې. رینکو سینګ په لومړیو 14 توپونو باندې 8 منډې کړې وې او په وروستیو 7 توپونو باندې 40 منډې وکړې. یو بل ریکارډ چې د رینکو سینګ په نوم شو هغه دا و چې په آی پي ایل کې تر اوسه پورې په وروستي اوور کې 9 منډې نه دي پوره شوي. خو رینکو سینګ بیا دا منډې پوره کړې او په دې توګه هم لومړنی توپ وهونکی شو. که دا ویډیو ستاسې لپاره په زړه پورې وي نو لایک یې کړئ او له ملګرو سره یې هم شریکه کړئ. د کرکټ په اړه د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره درسره زموږ د فیسبوک پاڼه لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ تر څو د کرکټ تازه خبرونه او معلومات په وخت ترلاسه کړئ.